د شپې وخت و. په هوا کې یو عجیب یخنۍ وه او یو هلک یوازې د دې ویران کور مخې تیریدو. هغه په چټکۍ ګامونه پورته کول، لکه څنګه چې هغه په خپله هم احساس کړي چې دا ځای سم نه دی. ناڅاپه دروازه په خپله پرانیستله. هلک ودرېد. هغه په نرمي شا وګرځېدل او ویې قتل، او همدغه شیبه شیشکه په چټکۍ له دروازې څخه راوتو او هغه یې دننه وبوتله. خو یو څو شیبونو وروسته هر څه خاموش ول. بله شب بل ځوان هماغه لاره تیره شو. هغه په زړه کې ویریدلی و، خو ځان یې زړور شودو. ناڅاپه د هغه سترګه د دې کور په ماتې کړکۍ ولګېده. هلته یوه ښکلې نجلۍ ولاړه وه، اوندې ویښتان او یو نرم مسکا. هغه د لاس په اشاره هغه خپلې خواته رابوله. ځوان داسې و لکه په جادو کې راغلی وي. هغه وار وار د دروازې خواته ولاړ. لکه څنګه چې دننه شو، د نجلۍ مخ خراب شو، سترګې تورې شوې او هغه جادوګرۍ ته واوښتو. هغه یوه قوي چیړه وکړه. بله ورځ په کوچه کې ماشومان کرکټ لوبول. ناڅاپه یو زورور شاټ ولګېدو او بال په مستقیم ډول هماغه ویران کور ته لاړ. ټول ماشومان خاموش ول. یو ووایل ورځه جاره یې کړه، بل سمدستی ووایل زه نه ځم، دریم په خندا ووایل آیا ویریدلی یاسته؟ په پای کې یو هلک ضرورتیا وکړه، ښه زه ځم. هغه وار وار د کور دننه شو. یو څو شیبې خاموشي وه. ناڅاپه هغه هلک بال په لاس نیولې منډک له راوتو. مخ یې ژیړ و، ساه یې تیزه وه. څه شو؟ هغه په لړزېدلي غږ وویل. همدغه مهال یو بوډا سړی راغی. بیا هیڅکله هغه کور ته مه ځئ، هلته یو شیش کا ژوند کوي. خو ولې مشر؟ ځکه چې هغه ډیره خطرناکه دی. اوس کور ته لاړ شه. دا کور له پیړیو راهیسې تش شو. وایي دلته یوه شتمنه کورنۍ اوسېده. بیا یوه شپه اور ولګېد او ټول پکې وسوځېدل او مړه شول. له هماغه وخت راهیسې دا کور منحوس شو. خلک ویل چې هغه جادوګره هم په همدې کور کې بنده ده. خو اوس حالات بدلیدل. مخکې یوازې هغه خلک ورکېدل چې دې کور ته نږدې تلل، خو اوس د کلي له منځه هم خلک ورکېدل پیل شول. په کلي کې ویره خپره شوه. ماښام به چې شو، دروازې به تړل کېدی. ماشومان به په کورونو کې بند وو او هر ځای چوپتیا وه. په همدې کلي کې یو ځوان و، حمزه. هغه زړور و او پرېکړه یې وکړه دا هر څه باید ختم کړم. یوه شپه هغه یوازې دې کور ته نږدې شو. په لاس کې یې ټارچ وه. زړی تیز تپیده، خو هغه ونه درېده. دروازه په خپله خلاصه شوه. حمزه دننه شو. دننه سخته تیاره وه او یو عجیب بوی و. په دیوالونو کې د سوځېدلو نښې وې او په فرش کې د ګرځېدلو زارۍ نښې وې. ناڅاپه هغه کې یو غږ واورېدل. هلته څوک دی؟ ناڅاپه جادوګره د هغه مخې ته راڅرګنده شوه. هغه سمدستي بیرته راووت او کلي ته ولاړ. ټول راشه، بل شیشکه لیدلې ده، زار راشه ټول. او ټولو ته یې وویل دا تر هغه وخته نه ختمیږي تر څو چې موږ ټول یو ځای ورسره مخامخ نشو. بله ورځ ټول کلی راټول شو. خلکو پرېکړه وکړه نن شپه موږ به دا ختمو. شپه شوه. ټول خلک مشلې، لاټۍ او تیل راواخیستل او د کور پر لور روان شول. لکه څنګه چې دننه شول، هوا درنه شوه. جادوګره راڅرګنده شوه.
هغې په زور چیغه کړ او هر خوا تیاره شوه. ځینې خلک وېرېدلي شاته لاړ. خو حمزه په لوړ غږ وویل مه تښتېږئ، دا هماغه فرصت دی. خلکو ضرورتیا وکړه او مخکې لاړ. جادوګرې یو په یو حملې کوي. حمزه ولیدل چې جادوګره هر ځل د کور دننه لا پیاوړې کیږي. هغه په لوړ غږ وویل دا همدې کور پورې تړلې ده، که موږ کور ختم کړو دا به هم ختم شي. خلکو سمدسي د کور شاوخوا ته تیل اچول پیل کړل. جادوګرې چیغه کړ نه. هغې د دروازې خواته منډه کړ. کور داسې و لکه هغه بندي کوي. حمزه مشال پورت کړ او اور یې واچاوه. اور په چټکي خپور شو. دیوالونه سوځېدل پیل شوې. چت راپرځېدل پیل شوې. هغې د تېښتې هڅه کوي. په پای کې کور په بشپړ ډول وسوځېد. جادوګرې چیغې وهلې. د هغې غږ په ټول کلي کې اورېدل کېده. کور په بشپړ ډول وسوځېد او په ځمکه رالوېد. یوې زورورې چیغې پورته شوه لکه چې ټوله فضا یې ولړزولې. او بیا هر څه خاموش شول. خو قصه هلته ختمه نه شوه. بله ورځ خلکو هغه ځای ته لاړل. خاوره یې هواره کړه او داسې یې جوړ کړه لکه هیڅکله هلته څه نه و. خو د خلکو زړونه لا هم آرام نه و. ځینې ویل چې جادوګره یوازې وسوځېده نه، بلکې د اور سره یو ځای په یو بل شکل بدله شوه. له هماغه ورځې وروسته کله کله د شپې له هغه ځایه یو عجیب غږ اورېدل کېده، لکه څوک ورو ورو ساه اخلي یا لکه څوک چې په تیاره کې خبرې کوي. خلکو به یو بل ته ویل تا واورېد دا هماغه ده. ځینې به ویل چې هغوی د اور په شپږو کې یو سیوری لیدلی دی چې د سوځېدلي کور پر ځای ګرځي. او کله کله د یوې ښځې خندا هم اورېدل کېږي. زویه چیرته یې دلته راشه، زه تا ته یو چې درښکاره کوم.